په دا ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د فیسبوک بند آی ډي خلاصه کړئ. او دوستانو ګوره ډیرو کسانو په موبایل نمبر آی ډي جوړه کړې وي یا په ایمیل ایډرس آی ډي جوړه کړې وي. کله چې هغه آی ډي په موبایل نمبر خلاصوي یا په ایمیل ایډرس خلاصوي نو دوی ته هغه آی ډي نه خلاصېږي، دوی ته دغه رقم ایرر راوړي په دغه موبایل نمبر یا په دغه ایمیل ایډرس باندې آی ډي نه ده جوړه. خو اصل کې په هغه موبایل نمبر په هغه ایمیل ایډرس باندې آی ډي جوړه وي، دوی ته خلاصېږي نه، دوی ته ایرر ورکوي. نو دوستانو ما خپل یو فیسبوک آی ډي دغه رقم وه، ما په موبایل نمبر جوړه کړې وه، نو ما ته نه په موبایل نمبر خلاصېدله نه په ایمیل ایډرس خلاصېدله، ما ته ایرر راکوي. نو ما دوستانو بیا یوه طریقه ورته پیدا کړه، سولوشن مې پیدا کړی، نو ما هغه آی ډي په هغې طریقې باندې خلاصه کړله. نو ما تاسو ته به ویډیو په جوړه کړمه، کیدای شي تاسو ته هم دغه مسله راواړوي، نو بیا د دغه طریقې په ذریعه سره تاسو دغه رقم بندي آی ډي په ډېرې اسانۍ سره خلاصولی شئ. نو دوستانو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې چې فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. دوستانو دلته به تاسو اول په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ لاندې بیا تاسو پرګټن پاسورډ اپشن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو پرګټن پاسورډ اپشن باندې کلیک وکړئ نو ګور دوستانو ما خپل فیسبوک آی ډي ته موبایل نمبر مور کړی دا او ایمیل ایډرس مې مور کړی دا، نه ماته په موبایل نمبر راړوي او نه ماته په ایمیل ایډرس راړوي. ګور زه راځم هغه موبایل نمبر ورکوم. کله چې هغه موبایل نمبر کې ولیکم په فایند اکاونټ باندې کلیک وکم، دلته وایي نو اکاونټ فوند وایي په دغه موبایل نمبر آی ډي نه ده جوړه، او که زه چیرې هغه ایمیل ایډرس ورکم ماته په هغه ایمیل ایډرس هم نه راړوي. ګور زه راځم هغه ایمیل ایډرس کې وم. ګور دوستانو ما ایمیل ایډرس هم کې ولیکم، اوس که زه په فایند اکاونټ باندې کلیک وکم ګور بیا وایي نو اکاونټ فوند وایي په دغه ایمیل ایډرس باندې آی ډي نه ده جوړه، خو اصل کې ګوره په جوړه در اړوي نه. نو دغه آی ډي به دوستانو اوس تاسو څنګه خلاصوئ؟ د لپاره سمپل دوستانو تاسو د خپل ملګري موبایل در واخلئ، په هغه کې به دوستانو تاسو فیسبوک خلاص کړئ او د هغه په آی ډي کې به تاسو خپل اکاونټ راوړئ. کله چې تاسو د هغه په آی ډي کې خپل اکاونټ راوړئ ګوره دغه آی ډي ماته نه خلاصېږي، ماته ایرر راکوي، صحیح ده. نو تاسو به د هغه په موبایل کې دوستانو خپل آی ډي راوړئ، بیا په دغه سایډ کې د ریډر اپشن په دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ، لاندې بیا تاسو د کاپي لینک اپشن درکوي. دغه یوزر نیم تاسو یاد وساتئ یا د هغه په موبایل کې کاپي کړئ او په خپل واتس اپ ځان ته راولېږئ. نو کله دوستانو دغه یوزر نیم کاپي کړئ بیا سمپل تاسو فیسبوک خلاص کړئ. کله چې دوستانو تاسو فیسبوک خلاص کړئ لاندې بیا تاسو په سرچ بای ایمیل ایډرس انسټیټ باندې کلیک وکړئ او هغه کوم لینک دوستانو تاسو کاپي کړی دغه بدل تاسو کې پیسټ. کله چې تاسو هغه کې پیسټ کړئ دوستانو دا نور خط به ټول تاسو میټاو کړئ تر دا سوالیه نشانه پورې او دلته بل د اصلي شباده دا خط ټول میټاو کړئ، هغه یوزر نیم تاسو کې پرې دی. بیا سمپل دوستانو تاسو په فایند اکاونټ اپشن باندې کلیک وکړئ. کله دوستانو تاسو په فایند اکاونټ اپشن باندې کلیک وکړئ ګور اتوماتیک یې مخته هغه اکاونټ راواړوي. اوس که چیرته تاسو ته پاسورډ یاد وي نو لاندې وایي انټر پاسورډ ټو لوګین په دې باندې کلیک وکړئ، په کنټینیو بټن باندې کلیک وکړئ، دلته پاسورډ ورکړئ نو تاسو ته باندې خلاص شي. که چیرته تاسو ته پاسورډ نه دی یاد نو په دغه پرګټن پاسورډ اپشن کلیک وکړئ، ګیټ کوډ اور لینک وی اس ام اس په دې کلیک وکړئ، تاسو په هغه نمبر به کوډ درسي، هغه کوډ کې وي نو پاسورډ ولګوي هم تاسو ته به آی ډي خلاص شي. او دوستانو که چیرې دلته هم تاسو یوزر نیم ورکوي دلته هم تاسو ته نه خلاصېږي، کله کله په فیسبوک کې مسله راځي، کله چې په فیسبوک کې کوم اپډیټ را روان وي یا بل مسله وي نو دا رقم مسلې ډېرې زیات کې راځي، تاسو ته آی ډي نه خلاصېږي. که چیرې دلته تاسو یوزر نیم ورکړئ بیا هم تاسو ته نه خلاصېږي نو بیا دوستانو تاسو په خپل موبایل کې یو براوزر خلاص کړئ، په هغه براوزر کې تاسو فیسبوک خلاص کړئ. کله دوستانو تاسو په هغه براوزر کې فیسبوک خلاص کړئ بیا لاندې تاسو پرګټن پاسورډ اپشن باندې کلیک وکړئ. کله دوستانو تاسو په پرګټن پاسورډ اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې بیا سرچ بای یور ایمیل ایډرس لیکلی دی په دې باندې تاسو کلیک وکړئ، هغه کوم یوزر نیم تاسو کاپی کړی وو هغه به دلته کې ورکړئ. دوستانو ګوره په یوزر نیم کې به دا نور خط ټول تاسو میټاو کړئ، صرف هغه یوزر نیم به پرېږدئ. نو زه راځم ګوره دا نور خط میټاوم، خالي یوزر نیم پرېږدم. نو ګوره ما یوزر نیم کې پرېښود بیا سرچ بټن د په سرچ بټن به کلیک وکړئ، تاسو به تاسو آی ډي راواړوي. نو که پاسورډ درته معلوم وي دغه اپشن کلیک کړئ، که پاسورډ نه وي درته معلوم دغه سینډ کوډ وی اس ام اس باندې به کلیک وکړئ، هغه نمبر ته به کوډ لاړ شي او تاسو ته به تاسو د فیسبوک آی ډي خلاص شي. نو دوستانو ما ته خپل دغه دی رحیم خان په نامه کوم آی ډي و دا ما ته نه خلاصېدله، نو ما په دې طریقې باندې دوستانو په ډېرې اسانۍ سره خلاصه کړله. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې چې فایده واخلي. نو ښایسته ښایسته ویډیوګانې کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. خدای په امان.